د نومبر 15مه د بلوچستان سوداګرو سیاسي ګوندونو له کوټې تښتول سوي ماشوم مصور خان د تښتونې پر ضد په ټولو صوبه کې پایجام هړتال کړی. په دې لړ کې له بلوچستان څخه نورو صوبو ته تلونکي ټولې لارې د هر ډول ټریفیک پر مخ تړلې وې. خاص کار د تاجرانو سره هر وخت ستونزې روانې دي. نن د تاجر بچی اغوا سوی دی، نن د تاجر دکان لوټ سوی دی، نن تاجر ته غله ولاړ دي، موټر یې جنبولی دی، نن د تاجر دکان لوټ سوی دی. دا هره ورځ د موږ سره دا پیښې دي. نن چې کوم احتجاج دی دا د مصور کاکړ په حواله دی چې هغه د اجملنګ اکا وراره دی، هغه هم زموږ تاجر دی، د تاجرانو سړی دغه سوی دی. موږ احتجاج کړی دی او کامیاب هړتال دی. د چمن او کوټ ترمنځ یارو سیمه باندې د احتجاج مهال یوه لاروي مشال ډټول چې هره څویمه ورځ کاربندیز احتجاجونه او پایجام هړتالونو ولس له ستونزو سره مخ کړی. دغه خبره حکومت باید د ولس ستونزې هوارې کړي. زه په خپله سرکاري ملازم یم، سهار راوتلی یم، اوس دا د روډونه بند دي. اوس زموږ اریانې پر کومه خوا ولاړ شو؟ اوس دلته مریضان، ناجوړیان، ضرورتمند، یعنې په هر حواله باندې موږ ستړي. بیا خاص کار دا پښتني سیمه چې دا ډېره ستړې ده، دا بلوچستان ډېر ستړی دی. نو زموږ د حکومت یو وخت څه دا خواست دی، دا مې دغه ده چې خدا را زموږ پر ملک باندې رحم وکړي، زموږ پر صوبه باندې رحم وکړي. لس کلن ماشوم مصور خان د نومبر پر 15مه د کوټ ښار ملتاني مولې څخه د ناڅرګنده کسان لخوا تښتول سوی چې له هغه وروسته سوداګرو سیاسي ګوندونو احتجاجونه او کاربندیز هم کړی او د نومبر له 13مې د بلوچستان اسامبلۍ مخې ته احتجاجي پرلت وهلی. د مصور خان د تښتونې ذمواري تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان حکومت وایند شاهدرین د نومبر پر 24مه مشالې ډوتولې چې د تښتول سوي ماشوم د راخوشکولو لپاره هلې ځلې روانې دي. دغه خبره چې د مصور خان د راخوشکولو په لړ کې لږ څه پرمختګ هم سوی. د سوداګرو او سیاسي ګوندونو د پایجام هړتال له کبله د بلوچستان حکومت له لوري د نومبر 15مه په ټولو صوبه کې تعلیمي ادارې تړل سوي وې. صمد شبنم، مشال ریډیو، یارو، شین.